د اوبو له الکترولیز څخه په ګټه اخیستنې سره کولی شو چې د هایدروجن ګاز تولید کړو چې د پاکو سون توکو د تولید لپاره د سوځېدو په پیلونو او د برېښنا د تولید لپاره کارول کیږي. درنو لیدونکو، ګرانو زده کوونکو، سلام، ستړي مه شئ. د کیمیا د کانکوري خپرونو په دوام په اوسنۍ خپرونه کې د الکترولیتیکي پیل او د ویلې شویو خوړو مالګې الکترولیز په اړه بحث او خبرې کوو. الکترولیتیکي پیلونه د کیمیاوي او صنعتي وسیلو له ډلې څخه مهمه وسیله ده چې له برېښنا څخه په ګټه اخیستنې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. راځئ چې په پیل کې د الکترولیتیکي پیلونو په اړه یو لنډ معلوماتي کلیپ په ګډه وګورو. الکترولیتیکي پیلونه هغه وسیله ده چې برېښنايي انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي. په دې پیلونو کې له یو بیروني برېښنايي جریان څخه په ګټه اخیستنې سره یو کیمیاوي تعامل چې په طبیعي توګه صورت نه نیسي سرته رسیږي. یو الکترولیتیکي پیل له 3 اصلي برخو څخه تشکیل شوی دی. 2 الکترودونه یعنی کاتود او انود، الکترولیت یعنی هغه محلول چې د آیونونو حرکت ته اجازه ورکوي، او د برېښنا بیرونی سرچینه لکه بیټرۍ. ګرانو زده کوونکو، په ځینو هیوادونو کې له الکترولیز څخه د اوبو د تصفیې او همدارنګه د ضرري موادو لکه بکتریاوو او درندو فلزونو په لرې کولو کې کار اخیستل کیږي. په هغه سیمو کې چې د څښاک اوبه یې ککړې وي، دا میتود ورته کیدلی شي یوه اغېزمنه حل لاره اوسي. راځئ چې له دې مفهوم سره د لا ښه بلدتیا په موخه دې معلوماتو ته په ګډه پام وکړو. الکترولیز یا برېښنايي تجزیه هغه عملیه ده چې په هغې کې یو برېښنايي جریان له یوه آیوني محلول یا الکترولیت څخه تیریږي ترڅو هغه کیمیاوي تعامل چې په طبیعي توګه صورت نه نیسي سرته ورسیږي. له الکترولیت څخه په ګټه اخیستنې سره کولی شو کیمیاوي مواد تجزیه او یا خالص عناصر لکه فلزونه استخراج کړو. اوس هم راځئ چې د ویلې شوي خوړو مالګې د الکترولیز په اړه چمتو شوي معلومات په ګډه وګورو ترڅو له دغې عملیې سره لا ښه بلد شو. آیوني مرکبونه د مثبتو او منفي آیونونو ترمنځ د قوي الکتروستاتیکي اړیکو له لارې جوړیږي. دا مخالف چارج لرونکي آیونونه په یوه منظم او کلک جوړښت کې بند پاتې وي. دا چې د آیونونه په ثابتو موقعیتونو کې قرار لري او آزاد حرکت نشي کولای، نو له همدې امله یو جامد آیوني مرکب نشي کولای چې برېښنا انتقال کړي او یا د الکترولیز لاندې راوستل شي. مګر یوه لاره شته چې دا مرکبونه هادي کړي، او هغه دا چې دې مرکبونو ته تر ویلې کېدو پورې تودوخه ورکړل شي. په دې حالت کې کتیونونه مثبت آیونونه دي چې زیاتره فلزونه وي، خو د یادولو وړ ده چې هایدروجن هم کولی شي په آیوني مرکبونو کې د کتیون په توګه عمل وکړي. اوس به د ویلې شوي سودیم کلوراید مالګې الکترولیز تر څېړنې لاندې ونیسو. په دې مرکب کې موجود آیونونه د سودیم کتیون او د کلورین انیون دی. د سودیم آیون د منفي الکترود یعنی کاتود په لور جذبیږي، چیرې چې له الکترونونو سره تر یو ځای کېدو وروسته د سودیم اتومونه جوړوي. دا یو ارجایي تعامل دی. هر آیون یو الکترون ترلاسه کړی او د سودیم فلز تولیدوي. په انود یا مثبت الکترود کې د کلورین آیونونه خپل الکترون له لاسه ورکوي او د کلورین په خنثی اتوم تبدیلیږي. دا یو اکسیدیشني تعامل دی. د کلورین منفرد اتومونه جوړ شوي چې د کلورین مالیکولونه تشکیلوي او د کلورین ګاز هم تولیدوي. په عمومي توګه د ویلې شوي سودیم کلوراید د الکترولیز هغه په خپلو جوړونکو عناصرو یعنی سودیم او کلورین تجزیه کوي، او دا هماغه میتود دی چې سودیم او کلورین پکې په صنعتي ډول تولیدیږي. ګرانو زده کوونکو، په یاد ولرئ چې د خوړو مالګې الکترولیز د سانتیګریډ په 801 درجو کې سرته رسیږي. اوس هم راځئ چې څو کانکوري پوښتنې حل کړو. اوله پوښتنه: د برېښنا د جریان په واسطه د محلولونو تجزیه په کوم نوم یادیږي؟ 1. پایرولایزس، 2. برېښنايي تجزیه، 3. الکترولیز، 4. دویم او دریم ځواب سم دي. تشریح: الکترولیز یا برېښنايي تجزیه هغه عملیه ده چې په هغې کې یو برېښنايي جریان له یو آیوني محلول یا الکترولیت څخه تیریږي ترڅو هغه کیمیاوي تعامل چې په طبیعي توګه صورت نه نیسي سرته ورسیږي. دویمه پوښتنه: د الکترولیز کیمیاوي تغییر په لاندې کوم ډول موادو کې سرته رسیږي؟
1 په آیوني مرکبونو او الکترولیت محلولونو کې، 2 په ټولو عضوي مرکبونو کې، 3 په غیر آیوني مرکبونو او الکترولیت محلولونو کې، 4 اول او دریم ځواب سم دي. تشریح: الکترولیز یوازې په هغو موادو کې سرته رسیږي چې الکترولیت وي، یعنی وکولای شي د برېښنا جریان انتقال کړي. په دې موادو کې آیوني مرکبونه او یا اوبلن آیوني محلولونه شامل دي چې په هغې کې مثبت او منفي آیونونه په آزادانه توګه حرکت کوي. دریمه پوښتنه: د الکترولیز په عملیه کې 1 کیمیایي انرژي په برېښنایي انرژي بدلیږي، 2 برېښنایي انرژي په کیمیایي انرژي بدلیږي، 3 انرژي پرته له تبدیلېدو څخه پر ځای پاتې کیږي، 4 هیڅ یو. تشریح: د الکترولیز په عملیه کې برېښنایي انرژي په کیمیایي انرژي بدلیږي چې له هغې څخه په ګټه اخیستنې کولی شو کیمیایي مواد تجزیه کړو. همدارنګه د دې عملیې په واسطه کولی شو چې خالص عناصر لکه فلزونه هم استخراج کړو. څلورمه پوښتنه: د ویلې شوي خوړو مالګې په الکترولیز کې له لاندې موادو څخه کوم یو په انود کې ترلاسه کیږي؟ 1 کلورین، 2 هایدروجن، 3 اکسیجن، 4 سودیم هایدروکساید. تشریح: د ویلې شوي خوړو مالګې په الکترولیز کې د کلورین آیونونه د انود یعنی مثبت الکترود په لوري جذبیږي، چیرته چې الکترون له لاسه ورکوي او د کلورین په اتومونو تبدیلیږي. درنو لیدونکو، اوسنۍ خپرونه مو همدومره وه. ښاد او آباد اوسئ.